على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمند محترموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت طیبہ سلسلہ وار بیانات مونږ شروع کړیو. تیر جمعه مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت حواله سره خبره کړې و چې د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت سره سونه مینه وا، او بیا اغي د نبی علیہ السلام د هر سنت خیال بساتلو، او یو سنت به هم پاتې کېدنه. او داسې عجیب واقعات مونږ ویلیو چې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح معنو کې محبین او عاشقانو، چې هغوی څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله، نو همدارنګ د خپل محبوب اطاعت هم کو. داسې نه زموږ غوندې چې صرف دعوې کوو د مینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او اطاعت مونږ هغه رنګ نه کوو. حالانکه مینه کې دا قانون دی چې ته چا سره مینه کې او څوک ستا محبوبي، نو ته به د خپل محبوب اطاعت کې. که تا کې اطاعت نی نو ستا مینه دروغجنه ده. نو دې د وجې نه الله رب العزت په خپل کلام کې دا فرمایلی دي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. اے زما حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته اعلان وکا که تاسو الله رب العزت سره مینه کول غواړئ، نو تاسو زما تابعداري وکړئ، زما د عمل غونته عمل وکړئ، زما خبره ومنئ. نو چې کله تاسو زما تابعداري وکړه، نو یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي. نو گویا د الله د معرفت او د مینې د حاصلولو ذریعہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې تابعداري کول دي. دا کسوټیم الله رب العزت د خپل حبیب په ذریعہ په خپل کلام کې د ټولو خلقو ته ښودلې ده. نن با اومغه سلسله مونږ جاری ساتو، او د سیرت طیبه نه با د خوږ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوسو اوصاف حمیده مونږ بیانو. ځکه د نبی علیہ السلام اوصاف حمیده خو بشمیر دي. اګه مونږ شپه ورځ بیان شروع کو نو مم نه ختميږي، په هفتو په میاشتو او په کلونو. د دې سیرت د نبی علیہ السلام متعلق علماء لیکي ودا داس یو سمندر دی چې داغه کناره معلومه نه ده. سمندر دنیاوی دای خلکو کناره معلومی کړی دي،
خلکو ته پتی چې د دې نه شروع دی او دغه ځای ختمیږي ځکه دنیا ترقی کړې ده. خو د سیرت طیبه چې کوم تعلیمات د نبی علیہ السلام دي، د نبی علیہ السلام د جون کوم حالات دي او کوم د هغه مبارک طور طریقې دي، نو هغه چې ته شروع شي او ته لټې نو داسې سمندر دی چې کناره نه معلومیږي او هر وخت کې تا ته نوې نکات، نوې واقعات او دلچسپ حالات مخې ته راځي. دا یو نیم زره کاله وشو، 1500 کاله وشو د نبی علیہ السلام د دور نه تر ننه پورې، او د نبی علیہ السلام په حالاتو باندې سیرت نگاران، علماء، مفسرین، محدثین هغه کتابونه لیکي د نبی علیہ السلام په سیرت باندې، په سنت باندې، او لګیا دي په زرګونو لکونه کتابونه ولیکل شو. خو چرته د نبی علیہ السلام هغه سیرت هغه چا مکمل نک. اوسم په شروع دي تحقیقات، اوسم کتابونه لیکل کیږي او دا به تر قیامت سبا پورې لیکل کیږي. خو د نبی علیہ السلام هغه مدح او تعریف او دغه سیرت نه ختميږي. دغه رنګ تقاریر په علما کوي، څوک په یو انداز، څوک په بل انداز باندې، او هر تقریر ته چې تکینې نو د نبی علیہ السلام د سنت او د سیرت یو نوې انداز بتاته ملاويږي. تب وای چې هر عالم دا خو یو داسې خبرو کړه چې ما مخکې نه دا اورېدلې. هر مقرر چې کینی نو دغه نبته واجبہ نقطه د نبی علیہ السلام د سیرت اوري مذاکری کیږي. خود نبی علیہ السلام د سیرت د سمندر هغه کناره چلاندې کړي نه ده. دا زموږ د نبی علیہ السلام د جون حالات هغه الله حفاظت کړي دي او هغه دومره وسید او خناک دي چې څوک په مړیږي نه، څومره چې وینو خون بدر کوي دلا. زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله یو څو خصوصیات ورکړي. مخکې مونږ دا ختم نبوت په عنوان کې سویلی مو چې یو الله زمون نبی علیہ السلام لدا خصوصیت ورکړو چې داغي نبوت للناسو هغه د یو قوم او قبیله د پاره یو نبی نو یو خاص محدود علاقې پورې، بلکې د نبی علیہ السلام متعلق الله رب العزت وی وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے د الله حبیب، اے زما حبیب الله وی ته مونږ نه را لګلی مگر ټول خلقو د پاره را لګلی، یعنی تر قیامت سبا پورې چې څومره خلق راځي نو دا بستا امتی. نو په خوانی چې څومره پیغمبران تیر شوي دي هغه به خاص یو خپل قوم ته راتلل، لکه موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته راغلو، بس داغه دعوت چې کوم قوم هغه بنی اسرائیل. داسې د نورو پیغمبرانو هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام د دوی تذکرې چې قرآن کې تاسو وګورئ نو دوی وایي خپل قوم ته مخاطب دي چې وګوره نوح علیہ السلام مونږ لېږلو لقومي خپل قوم ته او خپل قوم ته داسې ووي نو قوم برازي. خو زمونږ د پیغمبر متعلق داسې نشته. هغه نه کله نه چې الله مبعوث کړی دی نو عربو کې خو مبعوثو خو د ټول دنیا د پر الله رحمت ګرځولې دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دغه زمونږ د پیغمبر خصوصیت دی. یو دویم زمونږ د نبی علیہ السلام خصوصیت دا چې هغه ته کوم آسمانی کتاب ملاو دی قرآن کریم نو دام للناس دی. سورہ بقرہ کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. قرآن رمضان کې موږ نازل کړی دی او دا داسې کتاب دی چې دا د یو قوم یعنی صرف عربو د لپاره محدود کتاب نه دی بلکې هدى للناس دا د ټول دنیا د خلکو د لپاره هدایت کتاب دی. قیامت سبا پورې د نبی علیہ السلام یو زنده معجزه موږ سره موجوده ده. نو یو خود د پیغمبر کتاب للناس. په خوانو کتابونو چې کوم آسمانی کتابونو یو نبی له ورکړل شوم یو قوم پورې خاص
او دا زمون کتاب یو قوم پورې خاص نه، تر قیامت سبا پورې د ټولو خلکو د اصلاح ذریعہ. دا زمون د پیغمبر خصوصیت. بل زمون د نبی علیہ السلام خصوصیت دا چې کومه کعبه او قبله مونږ ته ملو شوې ده، نو دام د ټولو خلکو د هدایت ذریعہ ده. ان اول بیت اوضع للناس للذی ببکہ، الله فرمای اولنې کور اوضع للناس چې هغه د ټولې دنیا د خلکو د فائدې لپاره جوړ شوی دی، دا د ټولې دنیا د امن ذریعہ ده. نو دا صرف د عربو د پاره نه بلکې د ټولو خلکو د پاره د امن ذریعہ ده. نو زمون کعبه للناس ده. زمون د پیغمبر بل خصوصیت دا چې زمون امت دام للناس دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو غوره امت یې او د خلکو د فائدې لپاره الله پیدا کړی یې، او د ټولو خلکو د فائدې لپاره. ته مسلمان اسلام دی راوړی دی، نو ته به دا دعوت ټولې دنیا ته رسې، د ټولې دنیا خلکو ته، که کافر دي که مشرک دي که هندوان دي، دی له به دا دعوت ورکې. زمونږ امت للناس دی، د ټولو خلکو د فائدې لپاره الله پیدا کړی دی. نو خبره مې دې پورې کولم چې دا زمونږ د پیغمبر خصوصیاتو چې الله رب العزت زمونږ نبی علیہ السلام لور کړي، داسې بل نبی الله نو ور کړي. بیا زمونږ د پیغمبر چې کوم اوصاف دي او اخلاق دي، نو هغه په ټولو کې ډېر اعلی او ارفع دي. خلق ستوي عادت توي، اخلاق انسانی عادت توي. لکه کله چې یو ماشوم پیدا شي، نو دې د مور او پلار نه عادت اخلي، بیا چې لږ غټي کې د معاشرې ته ګوري، نو کو دې ښه خلکو سره پاتې شي، نو دې ښه اخلاق والا جوړ شي. که مور او پلار دته ښه خبرې ښیي، رښتیا ورته ښیي، مونځ ورته ښیي، د نیکۍ خبرې ورته ښیي، نو دې هغه عادت اخلي. خو که چېرې د مور او پلار یا داسې معاشره کې دې پاتې شو بد ماحول کې چې هغه ټیک نه وي، نو دې بد اخلاق واخلي، نو خلک وایي بد اخلاق دی. نو اخلاق د عادات ته وایي. نو انسان چې کله د زندګۍ آغاز کوي، نو دا د معاشرې نه او د خپل کور نه د عادات اخلي. خو دا عادات صرف په یو انسان باندې اثر انداز کیږي نه، بلکې دې سره پوره سوسایټي او معاشره افیکټ کیږي. لکه اوس یو بد اخلاق کس دی، دغه تربیت غلط شوی دی، هغه عادتونه غلط اغستی دي، نو هغه چې کله غټ شي په دغه غلط عادتونو کې، نو ټوله معاشره ته تنګي. په لاره چې څوک ځي تنګي، چې څوک ځي بدرد ورته وي، کنځل ورته کوي، نو خلک وایي هلکه د دې سړي نه ټوله ماله په اور کې ولاړه. دا ولې د عادت صرف په ده اثر انداز کیږي نه، بلکې دا خوريږي نورو ته. نو دې د وجې نه زمونږ پیغمبر سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داغه په بعثت کې لوی مقصد هغه وی ځ الله دې لرا لګلم چې زه د اخلاق تکمیل وکما. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه الله را لګلم دې د پاره چې د اخلاق تکمیل وکما، د ټولو خلکو د اخلاق او عادتونه سم کم، دې د پاره زه الله را لګلم. بیا تاسو ګورئ په دې دنیا کې د ټولو نه اخلاق او عادات ول شخصیات هغه حضرات انبیاء کرام علیهم السلام دي. الله چې هغې لکم عادتونه او اخلاق ورکړي دی، بل چاله نو ورکړي. هغې به د خپل امت د پاره یو بهترین نمونه و، خلکو به هغې ته کتل، نو هغه عمل به یې کو، عادتونه به یې ښه کېدل. بیا زمونږ د نبی علیہ السلام چې هغه سید الرسول دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی، الله غل چې کوم اخلاق ورکړو او کوم شخصیت ورکړو، نو هغه بل چاله نو ورکړي. د ټولو پیغمبرانو سردار او داغه اخلاق سو. یو ځل حدیث کې راځي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه چا تپوس کو، وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه؟ نو عائشہ رضی الله عنها ولډر جامع جواب ورکړي، ورته وی کان خلقه القرآن،
د نبی علیہ السلام اخلاق خو بس قرآن دی نو قرآن ته ګوره. قرآن چې څه ویلي دي او که هغه پیغمبر کوي، قرآن چې څه نه منع فرمایلی ده الله هغه پیغمبر نه کوي، هغې نه منع کېږي. بس دا د پیغمبر اخلاق دي. نو الله چې څه ویلي دي کوه هغه کوي، څه نه منع فرمایلی ده هغې نه منع کېږي. ګوره بهترین عادات بهترین اخلاق دا دی چې د الله او د رسول خبره منې، چې هغه څه ویلي ده او کې هغه کې، او څه نه تا منع فرمایلی نو چې هغې نه ته منع شي. بهترین اخلاق و عادات والا شخصیت دی. بہرحال خبر مې دې پورې کولم چې د نبی علیہ السلام اخلاق په ټولو کې اعلی و رفعو، او بیا په انسانی طبقو کې د ټولو نه بهترینه طبقه چې تیره شوې ده د پیغمبرانو نه بعد، هغه زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو. په انسانی طبقاتو کې د پیغمبرانو نه بعد اعلی طبقه زموږ د پیغمبر صحابه وو. ولی هغې د پیغمبر نه عملی تربیت اخیستی و، د نبی علیہ السلام په صحبت کې ناسته کړې وه. نو د نبی علیہ السلام چې کوم ښه اخلاق عاداتو هغه ټول هغې ته منتقل شوي. نو صحابو په دې باندې منوعا عمل کړو. صحابو څنګه چې تېره جمعه ما ویلو چې یو سنت په هم ترې نه پاتې کېده، هغې به د نبی علیہ السلام په سنت باندې ډېر سختۍ سره عمل کو. ولې هغې ته پته وه د نبی علیہ السلام د اخلاقو د هغې د فرامینو و ارشاداتو. او بیا په حدیثو کې نبی علیہ السلام د دې ترغیب هم ورکړی دی. نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو وی د الله محبوب بنده کوم یو دی چې الله ته ډېر خوښي؟ نو نبی علیہ السلام ورته وایي الله ته په تاسو کې محبوب بنده هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، د چا رویه ښایسته وي، د چا عادات ښي، دا سړی الله ته ډېر خوښ دی. او د چا چې بد رویه وي، هر ټیم غصې، هر ټیم بد الفاظ د خولې نه رایستل، چا سره په ښه تندي نه میلاوېدل، مطلب دا د الله محبوب بنده نه دی. پیغمبر دا واضحه کړې ده. داسې یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي زما قرب او نزدېکت هغه سړي ته به نصیب کېږي په تاسو کې چې د چا اخلاق په تاسو کې ښایسته وي. چې څوک خوش اخلاقه دی، خوش طبع دی، ته ته به زما قربت ډېر نصیب کېږي. مطلب قیامت کې به دا سړی ما سره ډېر نږدې وي. یو بل روایت کې راځي وی که نبی علیہ السلام وی تاسو په دې سوسایټي او معاشره کې ښه خلک کتل غواړئ چې ښه خلک به زه څنګه پیژنم چې دا ښه سړی دی که دا بد سړی دی؟ نو وی تاسو وګورئ احسنهم اخلاقا، چې په دوی کې د چا رویه اخلاق ښایسته وي نو بس دا ښه سړی دی. که د ښه سړیتوب ګواهي ورکې، او که د اخلاق ټیک نو، د رویه ټیک نه وه، د هغه معاملات ټیک نو، ته په هر معامله کې غوسه، عدم برداشت او دغسې اشتعال کې راتلل، او خلک وایي که نه وایي په پوزه مچ نه پرېږدي، ته به ښه خبره کې او هغه راته بدی، ته به د اصلاح خبره کې او ورته فساد جوړی، نو وي دا سړی ښه سړی نه دی. نو دې د وجه نه زموږ پیغمبر د اخلاقو ښه ډېر نصیحت او وصیت کړی دی. د نبی علیہ السلام اخلاق ماوی په ټولو کې بهترین اخلاقو. راشه د هغې د اخلاقو یو څو اوصاف زه تاسو ته ښیم، یو څو نمونې درته ښیم. په اخلاقو کې د نبی علیہ السلام د ټولو نه ښه عادت او ښه خلق پیلنی هغه سچایي وه، رښتینوالی. د سچایي نه د په ښه اخلاقو کې ډېر ښه صفت دی چې بچا کې وي، چې دی دروغجن نه وي، دی رښتیا ویونکي، معامله د رښتیايي، د معاشره کې رښتینوالی وي، د ژبې نه رښتیا خبره روزي او دروغ نه روزي. نو دا په ټولو کې ښه سړی دی او دا بهترین اخلاقو مالک دی. زموږ د نبی علیہ السلام سچایي دا وه چې داسې اعلی سچایي چې د مکې خلکو نبی علیہ السلام ته بس صادق او امین وي،
ځکه هغه چرته په عمر کې دروغ نو ویلې د پیغمبرین مخکې او بعد کې نو نبوت لا ملاو شوی نه دی خو په دې لقب باندې نبی علیہ السلام مشهور دی چې هغه صادق او امینو او بیا خپل جون کې عملی طور هم دا خولې وه چې دروغ به نه وایي او رښتیا به وایي احادیث کې یو واقع راځي یو ځل یو کافر سړی راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ویره جی زه ایمان راوړل غواړم خو ما کې اوسو ګناهونه دي ډېر غټ ګناهونه دي او عادت مې جوړ شوی دی پرې خوستی نشم نو دا به څه کېږي ورته وایي زه زنا کوم زه شراب څښم او دغسې نور ګناهونه یې ورته یاد کړه غلا کوم خو ایمان هم راوړم خو دا زما داسې عادت جوړ شوی دی چې ډارې کې پرې خوستی نشم نو وځي به رانه خو په ارام ارام خو پیغمبر ایمان ته مې زړه شوی دی ایمان راوړم نو نبی علیہ السلام په دې شرط چې او زه به یو پرېږدم په دې ردی ایمان قبول کړي زه ایمان راوړه خو ما سره به یو وعده کې ستا ایمان به قبول شي هغه وعده دا ده چې ته به کله دروغ نه وایې بس د وې ټیک ته پیغمبره لاس کې لاس ورکړي زما تا سره وعده ده دروغ به چېته نه وایم نو چې کله سبا شوز دی خپل عادت نه مجبور دی شراب ته لنډیږي نو یک پیغمبر رانه تپوس وکړو چې شراب دې څښلي دي که نه دي زه خو به ورته دروغ نه یم ځکه ما خو پیغمبر سره وعده کړې ده او پیغمبر راته ویلو چې دروغ به نه وی شرابونه منې شو بل ورځ زنا ته لنډیږي یکدم ورته یاد شو چا سنه نبی علیہ السلام رانه تپوس وکړي چې دا زنا تا کړې وه نو دروغ خو راته پیغمبر ویلی چې نه به وی نو دروغ ویلی نشم او اوس اسلام په حالت او د ایمان په حالت کې څنګه بدکاري وکم بس هغې نه منې شو دغسې غلاله چې ورلنډېږي دا خبره ورته را یادېږي بالاخر د دې یو علاج په وجه باندې ټول ګناهونه هغه پرېښول توبه طایب شو نو وګورئ چې کله څوک دروغ نه وي او رښتیا وي الله هغه نه نورې بدۍ هم ختموي دا نبی علیہ السلام په دې کې وښوله دې سړي کې ډېرې بدۍ وې دی ورته نه وایي چې هلکه زنا فلفور پرېږده غلا پرېږده شراب پرېږده نه ورته وایي دروغ به نه وایي نو چې هغه دروغ پرېښول ټول ګناهونه ته الله ختم کړل دا دروغ ډېر بدترینه ګناه د حدیث کې راځي وي د چا د خولې نه چې دروغ خبر روزي نو وی دا د خولې نه دومره سقا بوی را شروع شي چې کومه فرشته د سره په دې اوږو ناست سره د بدبوی نه یو میل په فاصله کې د نه وتښتي د دومره سقا بوی کوي خو موږ انسانانو ته دا نه فیل کېږي دا فرشتې محسوسوي فرشتې خو پاکیزه مخلوق دی نو هغې وي د خولې د بدبوی نه دومره لرې وتښتي چې بس یو میل په فاصله کې د نه لاړې شي نو ګوره دروغ نه ویل او سچایي همیشه رښتیا ویل دا د پیغمبر اخلاق دي نبی علیہ السلام چرته په جون کې دروغ نه دی ویلې او موږ ته هم دغه تعلیم را کړی دی دغسې د نبی علیہ السلام باره کې دا مشهوره وه چې هغه اصدق الناس په ټولو خلکو کې رښتینی سړی دی او د دې ګواهي د نبی علیہ السلام دشمنانو هم کړې وه په مکه کې د نبی علیہ السلام دوه غټ دشمنانو یو ابو جهل او دویم ابو سفیان ابو جهل خو کفر سره لاړو ابو سفیان رضی الله عنه وروسته ایمان راوړی دی خو مکی دور کې دا دواړه ډېر سخت دشمنانو پیغمبر ته چې څومره تکلیفونه راغلي دي نو دوی به ورته ورکول نو په دې دوران کې یو ځل ابو جهل نه چا تپوس وکړو د دې پیغمبر باره کې څه وی دی رښتیا خبرې کوي او که نه د ځان نه خبرې کوي او دی ورته وایي قسم په الله باندې چې دی خو بالکل صحیح خبرې کوي ته خو رښتینی دی ته خو یو خبر هم دروغجنه نه ده نو وی کاکا ته ولې نه منې ویره زما دا چودراهټ او سردارتوب دی بس د دې د وجې نه منم نور خبرې بالکل رښتیا کوي نو تعریف هغه دی چې دشمن یې دله وکړي د نبی علیہ السلام په سچایه باندې دشمنان ګواو دغسې ابو سفیان یو ځل نبی علیہ السلام حرقل بادشاه د روم بادشاه هغه ته خط ولیکلو چې ته ایمان راوړه نو حرقل بادشاه چا خط وکتو نو هغه وی هلکه په دې مکه کې څوک معتبر سړی دی
په دې عربو کې اروغ غواړي. نو ابو سفیان یې روغستو سردارو. اوس د نبی علیہ السلام غټ دشمن نه دغه وخت کې، خو چې کله حرقل بادشاہ راوغوست نو ډېر تپوسونه یې کړي دي. یو تپوس د نبی علیہ السلام د ذاتی زندګۍ متعلق یې کړی دی. وی ابو سفیان ته ماته ووایه چې دا پیغمبر څه دروغ وایي که نه همیشه رښتیا خبرې کوي. نو ابو سفیان غټ دشمن دی خو څه وایي؟ وی یاره جي ته خو په ژوند کې چېرې دروغ خبره نه ده کړې، دی چې خبره کوي نو بالکل رښتیا خبره کوي. اوس غټ دشمن دی خو د حرقل په دربار کې د نبی علیہ السلام د سچای گواہی ورکوي. زمونږ پیغمبر راستګو رښتینی او دا سچای د بهترین اخلاق دی بچا کې چې وي، او دروغ دا انتهایی بد اخلاق دی چې بچا کې وي. او د دروغ ډېر نقصانات دي. هغه محاوره مشهور ده کنه، وی ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. د یو دروغ د پاره به تسل دروغ وي، یو دروغ چې دی نو هغې له بیا بل دروغ ګوري، بیا به ولا بل ګوري، داسې زه ورپسې. او یو رښتیا ووایه ټول هر څه به دې ختم شي. اگر چې وقتي طور به لږ مشکلي خو نتیجه به ډېره ښایسته وي. نو همیشه رښتیا وایي، چرې دروغ مه وایي. دویم زمونږ د پیغمبر صفت تحمل، برداشت، معافي، درگذر. نبی علیہ السلام چرته چا سره زیاتې نه دی کړی. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وایي نبی علیہ السلام خپل ذاتی بدله د چا نه نه ده اخیستې. یعنی پیغمبر ذات ته چې چا څه نقصان رسولی و نو پیغمبر دغه نه بدله نه ده اخیستې، بلکې الټی معاف کړی دی. عام په دین چې چا حمله کړې ده هغه سره جهاد کړی دی. خو ذاتی بدله چې زما ذات ته چا نقصان رسولی دی نو ذاتی بدله والا همیشه معاف کړی دی. تاسو ګورئ هغه طائف والا واقعه، دا غینه بلا سخت ورځ وی بلا چې نبی علیہ السلام طائف ته لاړو، دعوت هغه خلکو له ورکړي. او هغه خلک دغه سرداران را پاسی او باش نوجوانان یو ځای کوي چې ورشه دې پکانو ولې، نعوذ بالله کانې هغې رالی او نبی علیہ السلام نعوذ بالله لهو لهان کېږي، پڼې مبارک د وینو ډکېږي. ډېره سخته ورځ وه. عایشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو، وی د احد نه زیاته سخته ورځ په تاسو راغلی ده؟ نبی علیہ السلام ورته ویل ولې نه، طائف دا ورځ سخته نه وه، ډېره سخته وه چې د خلکو په ما کاڼي راوړل. په دغه ټایم کې د غرونو فرشته راځي او پیغمبر ته وایي ته اډر وکړه، حکم وکړه چې دا طائف والا د دواړو غرونو منځ کې چخني کوږیری کو. نبی علیہ السلام ورته وایي نو تحمل ته ګورئ، د پیغمبر هغه صبر ته وګورئ. وینا دا خلق ناپوه دي او الله به د دې په اولاد کې داسې خلق پیدا کړي چې زما تابعدار وي. اقه وشو وروسته طائف والا ټول ایمان راوړ. لږ صبر ګوره، فوري بدله چانه مه اخله. تا سره چا زیاتې مو کو نو ډایرکټ جواب مه ورکوه، صبر وکړه. ته زموږ د پیغمبر اخلاق دي، د هغې نتیجه ډېره ښایسته وي، مخکې ملامت هم شي. او ته چې فوري بدله واخلې نو بس پاتې نه شو. دا کله چې سړی مظلومي د سره د الله مدد دي، خو چې کله دی په خپله بدلی اخیستل شروع کړي نو د الله مدد ته خوښ. نو ګوره الله هغه نصرت ځان سره ساته او صبر او تحمل په ځان کې پیدا کول غواړي. او د نبی علیہ السلام دون تحمل او صبر چې وحشي رضی الله عنه، وحشي چې کله ایمان نور وړي او د نبی علیہ السلام تر سیدنا امیر حمزه رضی الله عنه ډېر بے دردۍ سره شهید کړو. کلیجه ولا رښتې و جباو کړی و، خو وروستو ندامت کوي او ایمان وروړي. د پیغمبر ته ویل جی ایمان وروړم خو زه وحشي یم. نو نبی علیہ السلام وته ټیک شو، اسلام وروړلو نه بعد مخکینه ټول ګناهونه الله معاف کوي، خو وحشي دومره کوه زما مخې له مه راځه، ځکه تا چې زینم نو ما ته خپل تره را یادېږي. اوس د تره قاتل دی، خدا نه کوي چې بدله ترې واخلي. نبی علیہ السلام ورته وی بالکل ایمان وروړه، زمونږه رورې خو زما مخې له مه راځه. دې ټایم کې بدله نه اخلي پیغمبر. وګوره پیغمبر دومره برداشت کړی دی. الله دې معافي وکړي. نن مونږه د بل د وینو تیر یو، که مونږ له چا لږ څوک وویل نو بل مړکو لګیا یو. مونږ کې هغه خپله دشمنۍ هغه جذبه پښتنو کې دومره ډېره ده که معمولی چا راته څه ووي نو بس بل اولو په تمانچه باندې. تاسو دا روزانه حالات نه ګورئ،
د خلکو کې برداشت ختم شوی دی، د سیرت د پیغمبر نه دی خبر، د نبی علیہ السلام د اخلاقو نه دی خبر چې پیغمبر همیشه مخکې معاف کړی دی. هغه ظلم وکړو نو تم ظلم کې لګیای، هغه ظالم شنو تم ظالم شوي. ان شریعت کې قانون شته، هغه قصاص قانون دی، هغه شته، هغه مطابق خپل بدلا غستې مشي، خو معافي دا زموږ د پیغمبر اعلی اخلاق خو دغه رنګ زموږ د نبی علیہ السلام بل صفت د اخلاق هغه امانت او دیانت. پیغمبر چرته خیانت نه دی کړی، اے تر دې پورې چې کله د مکې والا دشمنانو په هجرت مجبور کړ نو په هغه شپم اوس مکې والا جانی دشمنان دي، پیغمبر نه پریدي مکه کې او مجبورې چې ریزه نه وځه. په هغه شپم حضرت علی رضی الله عنه دې په خپل بستر ودکې او ورته وی د یو څو امانتونه دي دا ګوره فلان کې تور سوا، دا څنګه کوي چې لکه دا خو به دشمنان دي او بس مال غنیمت ته نه. امانت او دیانت موږ ته پیغمبر خودلې دي چې چا سره دې هر څه وي، خو چې امانت د سړي وي هغه دیانت معامله وکړي، امانت کې به خیانت نه کوي. نو پیغمبر په دغه موقم هغه امانتونه ټول خلکو ته د علی رضی الله عنه په ذریعہ باندې رسي. دا د امانت او دیانت خبره وا. ایفای د وعده پوره کول، ډیر خلک وعده وتاړو سخکاری نه، روزانه موږ سونه دا خلک وعده خلافیان کوي، وعده وو کې الکه سبب دا کار د سکوما تب په انتظار سړی بني، قرض بچالور کې الکه پلان کې نیټه باندې بیا به راکې بیا خپل قرض پسې جاړي، اب نظر کوي وادي سو خیال نه ساتي. حدیث کې راځي لا دین لمن لا عهد له، داغه سړی دین نه دی. نبی علیہ السلام وایي چې څوک د وادي پاسداری نه کوي. او د نبی علیہ السلام د وادي متعلق په سیرت په کتابونو کې یو واقعه راځي. نبی علیہ السلام د نبوت لانو ملو شوی نو د پیغمبر یو دوستو عبد الله نامه و، نو یو ځل هغه نبی علیہ السلام یو ځای کې ودرو چې دلته ته ودرېږه او زه راځم، دا سیز راوړم واده وسره کړه چې زه راځم ته ودرېږه. نبی علیہ السلام په هغه ځای ودرېد، دا سړی چې لاړو ایر شوتې چې پیغمبر خو ما ودرولې دی او راځم به په دې کې 3 ورځې ووتې. 3 ورځې بعد هغه سړی ته یاد شو چې نبی علیہ السلام سره خو ما وعده کړی و چې ته دلته ودرېږه او زه دا سیز راوړم او در کوم. نو 3 ورځې بعد چې هغه سړی هغه ځای ته لاړو، نبی علیہ السلام ومقلته نورې ورته سونه وي، خو الله دې سره خو کي تاسو کړه زه خو دې 3 ورځې دلته باندې کړی ستا د وجې زه تلم نه، ځکه واده دې کړی و، واده ما ماتولی نه شو. پیغمبر د وادي دومره خیال ساتلی دی. دا موږ ته واده اړو سخکاري نه، واده وکړي وي زمړه ګورو به ورسره، دا ډېره غټه ګناه ده. په دې باندې ستا ډېر معاملات خرابېږي، تا ته ډېر مسایل پیښېدی شي د پیغمبر سنت خلاف ورزي کې. زمونږ د پیغمبر بل صفت او حلم برداشت وي چې چا به څومره غوسه که نو غوسه کېده به نه. زموږ خلک اشتعال کې راشي، معمولی داسې د مزاج خلاف خبرو شي بس دی غوسه شي او بیا تماچې ټوپک ته ملاس کوي او پښتونولي پکې راشي، نو بس مخکې ته بیا نه ګوري. حالان کې په دې موقعو به ډېر د صبر نه کار اخلي. یو یهودي عالمو نو هغه پخواني کتابونه ټول ویلو، زمونږ د پیغمبر ټول حالات یې ویلي چې یاره نبی علیہ السلام دا صفت دی چې د حلم د په غصې به غالبي، یعنی د دې چې څومره غصه کې نو دی به صبر او برداشت کوي، او بل چې بد وسره کې ښه به د سره کوي. نو دی یهودي عالم ما دا ټول صفات نور د نبی علیہ السلام کو تلامه پکې ومندل، خدای یو صفت ملا کتل نو زره دی په انتظار وما. نو زه براتلم د نبی علیہ السلام مجلس کې وکیناستم، ما وی چې کله به دا ابو قرازی چې دا صفت د پیغمبر به زه وګورم چې دی څومره غوسه کې نو دی به خیسته ښه مزاج والی او دی به دله به غوسه نه ورځي بلکې الټه به خاندي خوش طبعي به کوي. نو یو ورځ راله وی د نبی علیہ السلام څخه قرض ته ضرورت راغی، نو وی زه ناستم ما نه هغه قرض واغسته. وی ما وی چې بس موقع خو راله، وی ما ورسره نیټه کې خو چې فلان کې نیټې له به د قرض بس راکې، هغې وی چې ټیک شو. یو اوس هغه نیټه کې 2-3 ورځې لا پاتې دي، وی زه مخکې لاړم، وی ما د نبی علیہ السلام دا صفت کتو چې راشه دې زه غوسه کوم چې دې څه کوي. اوس وی نبی علیہ السلام یو جنازې نه را روان دی،
ابو بکر صدیق رضی الله عنه وسره دی، عمر فاروق رضی الله عنه وسره دی. دوی په لار کې ما راونیو، ما ورته وی چې د الله پیغمبر تا ما نه قرض اغست دی، شابه قرض راکا. ډېر په سختۍ مې ورته ووی، ما خو دې غوسه کو. او په دې کې ما ورته چې څنګه اے عبدالمطلب والو تاسو چا نه قرض والی بیا ولا نه ورکوئ. نور مې غوسه کو چې خاندان ولایات کم چې دی ښه غوسه شي. او په دې کې مې صادره په غاړه مې تراخ کلو په زوره چې راکا قرض کنه. دلته عمر فاروق رضی الله عنه ولاړو، خو جلالی سړیو، وی هغه تر رويسته چې د الله پیغمبر ته حکم وکړه چې د الله د دشمن نصر وامه دغه بیجا بیزتی کوي. د الله وخت پوره نه دی او مخکې راغلی دی. وی ماته عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام راته وی چې عمر په قلار شه، تعالی دا سينو پکار تا غلطه خبره وکړه. ته ما ته وایه چې ته قرضدار د خپل قرض ورکا، او د ته وایه چې مطالبه لک په خوش اسلوبه سره کوا، په زور زبردستی چانه مطالبه مکوا، سکرا کاغه مدسي. او ما ته وی ورشه د قرض ادا کا، او یو 2 ساعه ولا زیات امر کس کجوري وغیرہ غستوي دا ول اضافي مور کړه. او نبی علیہ السلام مکرنګ خوشتبه خاندلې او دا خبره کولې. وی د قرض نه چې مولي د چې پیغمبر ما څومره غوسه کو، د ما ته اډو ریاکشن نه ک. یو ما ته وی چې د الله پیغمبر کلمه راته وایا، زه مسلمانې ګم، ما ټول صفات تاسو کتلیو، خدای یو مې نو کتلې چې تاسو سو غوسه کی نو تاسو اشتعال کې نه راځي، بلکې تاسو باندې د خپل حلم او د برداشت هغه صفت غالبي هغه ما وکته. بس ما ایمان وروړو. هغه وخت نه يهودي عالم مسلمان شو. دغه چې د نبی علیہ السلام یو صفت خوشتبي، هر چا سره به خوشتبي کولا. خوشتبي دي ته وای چې نبی علیہ السلام بارک راضی صحابه وی پیغمبر لاله یو خپل روب ور کړو، خدای باوجود صحابه سره به کله ناکله غب شپم لګاو، دا سينو چې بس غصه بو او خصوصي روب خدای و سره وو، خو غب شپ به موږ سره لګاو. ویورز یو دیهاتی صحابي دی ظاهر رضی الله عنه، هغه به اکثر نبی علیہ السلام لدا سي تحفه وغیرہ راوړلې. نو هغه راغلیو، نوی دی ولاړ دی بے خیاله، او نبی علیہ السلام د شاته رسید لاس ته تو کو راونیو، او ته چې سوق دی بیا هغه شاته ګوري چې لکه سوق پرېمه دا. او نبی علیہ السلام کله اخو وړي کله دی خو ځان وته نه خي. نو خوشتبي من پیغمبر کولا، موږ سره به غب شپم لګاو. داسې یو بوډه رااله، نو نبی علیہ السلام ته وی چې د الله پیغمبره مال دعا کو چې الله می جنت ته بوزي. نو نبی علیہ السلام بوډه ته وی چې بوډېګان خو جنت ته نه ځي. بیا خزه په جړا شو چې زه په جنت ته نه ځم. یمو ته وی چاو کنه د بوډېوالي په حالت کې بنځي جاړه ما الله په دې ځواني او زیبا، مطلب جنت ته په ځوانان خلق زی په ځوانه په حالت کې. نو دا سي غب شپ پیغمبر لگاو. از یو بل کس راغلو په حدیث کې راځي هغه د سورلې ضرورتو، نو یې د الله پیغمبر مال بیت المال نه سورلی را کې سفر لازم پکار مې دا یو خوراکا. نو نبی علیہ السلام ورته وی خزا د اوخ بچي بدر کم راځه. نو پیغمبر ته حیران شو، یې پیغمبر د اوخ په بچي بد سکوم سفر به پیسنګ کو مال غډوخ پکار دی. نو وی هر د اوخ بچي چې کمی هر اوخ د اوخ بچي ني یاو کنه دا خو نو راش چې غډ د اوخ بچي درکم. نو هغه په خندا شو وی غست. نو نبی علیہ السلام بده سي خوش طبيعان هم کولې دا د پیغمبر اخلاقو. بهرحال د نبی علیہ السلام اخلاق سیرت د اپناول پکاري نن چې دا څومره معاشره کې ادم برداشت ته د اشتعال انګیزی دا زمونږ د یو بل نه برداشت کولی دا وجه دا د مونږ د پیغمبر د حالاتو د سیرت نه نیو خبر. که تاسو د نبی علیہ السلام سیرت په صحیح مانو کې وې نو تاسو را ډېر بهترین انسانان جوړ شي. په ټوله دنیا کې زموږ د پیغمبر اخلاق او سیرت مشهور دي. تاسو کو د یورپ او دا مثالونه ورکوي د خلکو زموږ پیغمبر سټډي کړي دي. موږ خپل پیغمبر سیرت د سر راغست نه دي چې د پیغمبر معاملې څنګه وا، معاشره څنګه وا، اخلاق څنګه وا، هغه خلکو سره نور خلکو سره رویه څنګه وا، دا موږ نه دي کتلې. ذکر دې د وجه نه مونږه نن د زوال شکاریو. الله دې موږ ټول په دې خبرو د عمل توفیق راکړي او موږ ته الله د نبی علیہ السلام د غوصافي حمید ټول را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.